خلکو ته هره ورځ وایي چې یاره ما سره وخت نشته دی، نو په رښتیا څه دي راځئ دا ویډیو موږ سره د اخره پورې وګورئ. رښتیا خبره دا ده، نو رښتیا څه دي هغه رښتیا ځان سره تسلیمول دي. تاسو غونډه ورځ د موبایل استعمالوئ او وایئ چې یاره موږ سره وخت نشته دی. اډکشن به څنګه ختمو؟ نو د دې اډکشن به موږ نن 15 طریقې بیانوو چې په هغه 15 طریقې موږ اگر د موبایل باره کې خپلې کړي نو بالکل دا اډکشن دا طریقه نو بالکل موږ ته به د موبایل یا د وخت په قدر پیدا شي. سره په هغې کې د غونډې نه لومړی دی نوټیفیکیشن. نوټیفیکیشن هغه شی دی چې تاسو مې لیدلي چې موبایل مطلب میسج راشي، میسج وغیره راشي، نو موږ زموږ دماغ دا اړیکه وګوري چې یاره چا میسج وکړو، څه چل وشو، کوم میسج راغی، د څه راغی، یا فیسبوک یا انسټاګرام یا داسې د ټیک ټاک شو یا داسې د واتساپ شو. نو کوم چې غیر ضروري نوټیفیکیشن دي هغه غونډ به بندول پکار دي ستاسو لپاره. که ته چېرې د موبایل نه ځان د موبایل ټایم فکس کول غواړې، د موبایل نه ځان ډېر عادت کې شوی دی او ځان ګزارول غواړې، نو د غیر ضروري نوټیفیکیشن چې کوم دی نو هغه به بندول ضروري وي. هغه د دې لپاره چې ستا دماغ به بار بار ډسټرب کېږي نه، او ستا دماغ به بار بار دا نه وایي چې یاره نوټیفیکیشن راغی یا د کوم، نو ته به په خپل موبایل باندې نوټیفیکیشن بند کړي. نمبر 2 سکرین ټایم سیټ مطلب سیټ کول دي. د سکرین ټایم چې کوم دی نو دا سیټ کول. تاسو به ډېر خلک داسې لیدلي وي چې هغوی ځان ته د سکرین ټایم سیټ کړي. ما به خپلې لیدلي دي چې د سکرین هره ورځ ځان ته د سکرین ټایم چې کوم دی یو فکس مقدار کې ایښي چې بس نن به 2 ګنټې موبایل استعمالوم، سیوا نه. هغه خو هر څنګه وي، یا نو مطلب په ځینې نه استعمالوي، بیا د کار په ټایم کې هغه 2-3 ګنټې کار له ورکوي او هغې کې موبایل ټایم سکرین آن وي ورته. مثلا یا 2 ګنټې یا 3 ګنټې یا 4 ګنټې هر څومره وخت چې وي هغه فکس کړي وي. درېیمه نمبر دا دی چې ته د ویده کېدو نه به مخکې ته ځان نه موبایل لرې کړي. د هغې 4 پیري مطلب لومړی پیدا وي چې د ځان د موبایل لرې کېږدي، نو تا ته به خوب ډېر ښه درځي. مطلب د وخته چې ته موبایل د وخت سره د کام ټایم سره ته موبایل لرې ځان نه کېږدې، نو تا ته به خوب ډېر ښه درشي. بله 2م نمبر پیدا به دا وي چې ستا دماغ به سکون کې وي. مطلب تا ته به نوټیفیکیشن الریډي تا بند کړي وي، نو تا ته به نوټیفیکیشن وغیره نه راځي، ستا دماغ به نه ډسټرب کېږي، ستا دماغ به د خوب دپاره چې کوم هارمونز دي هغه به ریلیز کړي او بدن ته به سکون ورکړي، د دماغ به پخپله هم سکون کې شي. 3م نمبر پیدا به دا وي چې ستا به خوب پوره شي، په وخت به ویده شي، زر به ویده شي، تا له به زره خوب راشي. او دغه د دې چې کوم دی نو د موبایل د لرې کېښودو او د وخت د کم ټایم د سکرین د فایدې دغه دي. نمبر 4 چې کوم دی نو په هسې وخت ضایع کول او هسې ناستې نه بهتره دا ده چې تاسو په دې کې یا کتاب وګورئ. مطلب د موبایل چې کموئ که نه، نو تاسو ته به وخت ډېرېږي، چې کله تاسو وخت ډېر شي تاسو به په هغې کې کتاب ګورئ یا به واک کوئ، نو تاسو ته جسم ته ستاسو دماغ ته به چې کوم دی یو دغه میلاېږي. بل خالي هسې چې کوم دی نو تاسو به ګرځئ نه، په هغه خالي لمحه کې چې کوم دی نو تاسو دې کې به موبایل بالکل نه استعمالوئ. دا به تاسو ځان سره یو وعده وکړئ چې موږ به بالکل موبایل نه استعمالوو. د دې کې 5م نمبر مقصد دا دی چې مقصد به ځان ته یاد ساتئ چې ته د کوم مقصد دپاره ځان د کوم شیز دپاره ته دا موبایل پرېښودل غواړې، د کوم شیز دپاره ته ځان تیارول غواړې، په هغه شیز باندې به ته ځان نه به تپوس وکړې چې آیا دا زه ولې چې کوم دی نو دا کار کومه، مقصد زما د دې څه دی، زما د صحت نقصان دی دا چې زه دا شیز کموم، یا دا ما د فایده ده. نو په هغه مقصد او په هغه نقصان او فایده باندې به ته ځان پوهه کړې. نو انشاءالله امید لرم به کوم چې MD پاټریک په دې چینل کې به تاسو ته دا ویډیو ډېر ښکلې او پسند راغلی وي. نو ویډیو هم لایک کړئ، شیر یې هم کړئ، خپلو ملګرو سره او چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ.